دویمه ګوره یو بله مسله دا عام پارامي چرګان چې کوم دي په دې کې هم شروع کې لږ اختلاف شانو بعضې عالمان اوس هم دا نه خوري کې خیل دي بعضې عوام هم نه خوري ټیک ده یو شي سړی نه خوري هغه د هغه خپل کار دی خو ساینسي اعتبار سره وایټ میټ سپینه غوښه لکه د فارامي چرګه او دغه رنګې چې کوم دی د دې مئی دا غوښه د انسان لپاره فی الحال ډېره مفید ده اوسنی یو عجیبه دور دی عزتمندو موږ باندې د الله د طرف نه پته نه عذاب دی که څه به ورته ووایې قدرتي چې څومره طاقتور خوراکونه دي اوس هغه انسانانو له بد دي عجیبه یو وبا راوښه قدرتي خوراک دی لکه سوچه غوړي ته سوچه غوړي 15 ورځې وخوره په میتیازو کې بدن وینه روانوي او تا باندې به اس جی پی ټي به دي زیاته شي او یرکان به د باندې راشي او تور قدرتي چرګ یو څو ورځې وخوره خرابوي دی هغه د کورنۍ چرګ عجیبه خبره دا ګوره یو عذاب ورته وایي چار یو سی دي الله ښه پوهېږي نو دا یا بله خبره دا الله رب العزت انسان مختلف ادوارو کې پیدا کړي مخکینی دور کې انسان مضبوط نو مضبوط خوراکونه ماغه ازمولی شو اوسنی دور کې انسان کمزور شو نو د دې مطابق خوراکونه راځي دی وجه نه غټه غوښه اوس نقصان کوي غنم نقصان کوي ولی ځکه دې کې طاقت زیات دی او ته خو اسی بونای او ته خو اسی کارټونی نو کارټون له خدا شیزونه فایده نه ورکوي ته د خپل وخت مطابق خوراکونه کوه که یو انسان وي فارامې چرګ فارامې دی نو دا کومې سبزۍ چې موږ ته میلاویږي دې باندې فارامې سپریګان نه کوي او دې ته کیمیکل اچوي که نه اچوي اوس چې کوم فروټ دي دا هم فارامي دي چې کومه سبزي ده دا هم فارامي ده نو دې وجې نه ډېر ځان په جنجټونو کې ما اچوئ ستا د بدن مطابق دا اوسني چې کوم ساینسي رپورټ دا دی چې دا غوښه د انسان دپاره اوس ښه ده طاقت پکې کم دی خو یو مقدار سره استعمالول پکار دي کنه داسې نه ارزي کې چرګان چار او ځان نه دي چې کوم دی مثلا هر وخت چرګان رانیسي داسې نه دي کول پکار بل دا دی د فارامي چرګانو خوراک هم مردار دی د فارامي چرګانو چې کوم فیډ جوړیږي کوم خوراک جوړیږي نو عزتمندو هغه د دوی هم د دې ګندګۍ نه د دې په دا خېټه کې چې کومه ګندګي هم د دې وینو زو نه جوړیږي نو بیا خو بعضې عالمانو لیکلي فارامي چرګم نشي خوړی ځکه د دې خوراک ناروا دی ما چې کله کوم وخت کې ما تخصص کو مفتی کورس ما کو دا مسله را ما ته مشر مفتی صاحب وویل چې دا د فقه کتاب کې وګوره دا شته ما ذهن کې رال چې دا خو فارامي چرګ خو د امام حنیفه رحمت الله علیه په زمانه کې هم نه کنه نو دا مسله به زموږ په کتابونو کې څنګه موجودي چې یو شی موجود نه نو د هغې مسله به څنګه موجودي ځکه فارامي خو چرګ زموږ د دور ایجاد دی خو هغه ماته لشته تاسو یقینو کې فقهاو ته به د زړه نه دعاګانې وسي هغوی هغه پیش آمده مسایل چې لا موجود شوي نیم دي د هغوی حل یې راویستی دی مجتهد دې ته ویلی کېږي نو په فقه کې یو مسله لیکلې ده چې کتلم شامي کې هندیه کې وغیره د نورو کتابونو کې لیکلې ده چې یو چرګه مثلا شراب وسکي یو جام کې شراب پراته دي یو وینه پراته د هغې وسکو یا داسې چیلي وسکل یا غوا وسکل سکی کنه ابو یو کونتر وکتله یو سړي په ټیک ټاک ورکړو او خمزدا د چرسو سیرګټ په ورکو هغه بیس کو او داسې تاو را تاو بشوا او دما دم مست کلندر غل دا وګوره دم داسې کو نو بهرحال یو زناور حرام سیزو خوړل نو دې سره به اوس کې فقهاو لیکلي دي فقهاو لیکلي چې هغه چرګه به راونیسي نو پهله بهتره دا ده چې 3 ورځې هغه کور کې وتړه څه پنجره کې وکړه خپل غنم جوار باجره وغیره ولا ورکا چې بدن یې صفا شي 3 ورځې او غواله مثلا میاش سنډاله مثلا یو نیمه میاش داسې 20 ورځې میاش ولا خپل غیا ورکا چې کوم حرام چې هغه حرام اثر د بدن نس شي ختم شي دې طریقې سره داسې چلو کا که بل فرض میل مدر کرا راله او مامش میرا درګډې مراله او هغه اوس نزي او خامخاوي مال به دا چرګا لاله په خوا خو به داسې چرګانو کورني چرګانو بس تا که به 2-3 دانې وي او یا یو دانه به وه نو خرڅېدل خو په بازار کې نه کنه نو تا به هغه چرګ حلالول ته به ضرورت و که وله به دې نه حلالو میلمه خفه کېدو بوټ سوټ کېږي مرور کېږي بیا په دې طرف نه راځي ګوره زما اکرام یې ونه کو لکه خو نن کدو خوره که نه نه زه د ډېر لرې نه راغلم او مجال شته که د چرګ نه بغیر بل څیز خولې له وروړم با سړی داسې وي نو خامخای اوس هلته هغه ورته لکه دې چرګې شراب څکلي دي دې چرګې وینه څکلې ده او داسې هوایي نه چې هر څه یې بس یې کو حلال یې کړه نو فقهای کرام وایي که بالفرض میلمه ته ضرورت شو نو 3 ورځې ورته مه کېږه یا ته کنجوسې
میلمه له خامخا دال ساګ ورکې دا چرګ ول حلال کا ولته چرګ حرام سیس خوړلې دي نو فقها وی حلال کا او دا غوخه بین کا بوی کا او سپېګمو ته نږدې کا وی ګوره کده دینه بدبوت له د شرابو یا د ویني یا د مردار سیز بیا دا چرګ خوراک جایز نه دی او که بوی ته نتلو بس قصه ختمه کار سیس کړی دي وخه کې لا سرایت نه کړي دا میلمه د پاره مزیدار حلال کا او میلمه ته پرلت وي او په دوانو جامو د مزیدار خوري سره د شارټینګ نه باځه کسان شارټینګ ډېر غوږی ما ته یو ځل یو لوی عالم د زموږ استاد دی هغه ما ته ویل و یو ځل زموږ کور کې ماما مې راغلی او زموږ چرګ په خوا به داسې چې چاله به چرګ حلال کو هغه ټول چرګ دیکچې به ورته مخې ته کېغوستو دا به دغه عزت ګڼلی کېدو نو هغه به چې د کم پیس خوړلو هغه به وخوړو باقی به هغه به کور والا خوړو دا به د میلمه عزت او اکرام ګڼلی کېدو او چې میلمه ته به یې داسې کېنغوستو به خفه کېدو وایي ګوره زما عزت یې ونه کو ما ته صرف پلیټ کې یو دانه پیس کېغوستو خوړو به هغه لږ خو دا به اکرام و یو ځل زموږ ماما راغلی نو موږ له مور د هغه چرګ نه هغه شارټینګ یې راکړو نو چې کله ماما ته هغه ټول دیچې کې غوستو نو هغه پکې هغه شارټینګ یې کتو وی وها دې کې خو شارټینګ یې نشته او دا خو زه نه خورم وایي خفه شو د کور نه لاړو نو بعض کسان د دې شیزونو شوقیاني نو بهرحال پارامي چرګ هم حلالول صحیح دي دا ګوره په یو ورځ باندې 200 دانې ذبح کړي او هغوی خوراک ټول مردار خوراک کوي خو نه په هغه وخت کې د هغې اثر نه وي که نه نو به د هغې خوراک هم جایز دی دقه شان سجي مثال هم دی سجي کې چې ګند رانری د دغه ګندګي د هغې خوراک بیا جایز دی چې د مولیانو دپاره هم تپوس ونه کړو چې سجي چرګ مولا لوړل څنګه دي دا یو هم تپوس نه کوي بعضې خبرې موږ ګپ دپاره کوو داسې نه چې سبا تاسو ټول سجیانې را روانې کړي ځکه دومره چرګان به زه څنګه خورم نو خیال کوو چې ته خرچې ونه کوي ښه